دی جنت ته په عمل سره څوک نشي تللی مګر دا چې الله پرې رحم نه کړی دا زموږ دپاره د سوچ خبره ده که چېرته زړونه م ژوندي که ته دې ټک خطا عمل ته پروت یې چې یاره موږ هم لا څوک یو نو بیا ډېر په غلط سوچ او په غلط ګمان کې پروت یې چې دا دې خپل دغه عمل چې هغه م واضحه دی او ته یم پېژنې او زه یم پېژنم چې لا په دې ستا اعتماد دی چې دا به ما جنت ته بوځي نو دا خو به ته ډېر په یو یعنی په ډېر کمزوري امید کې پروت دی داسې امید چې هغه تشه هوا ده هسې هوا ده حقیقت یې نشته هغه انسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د هغه په شان بندګي د الله نه چا کړې ده نه به یې څوک وکړي خپې به د هغه وپړسېدې خپې به وچودې الله ته جړاګانې جهادونه محنتونه کوششونه هغه سیرت تفصیلي موږ بیان کړی او هغه وایي زه په خپل عمل سره جنت ته نشم تللی نو زما او ستا عمل به صحیح وي چې د الله رحم او کرم نه وي نو هېڅوک جنت ته نشي تللی څوک چې جنت ته ځي د الله په رحم سره ځي څوک چې جهنم ته ځي د الله په عدل او په انصاف سره ځي که رب العالمین موږ ټول جهنم ته غذار کړي که نه دا به د الله عدل او انصاف وي او که الله موږ جنت ته بوځي دا به د الله رحم او کرم وي موږ ته په خپله پته ده عجیبه په دې انسان کې دا د قرآن کې م الله ذکر کړي په صورت العادیات کې صورت القیام کې چې انسان په دې خپل ځان په خپله ګواه دی دا عجیبه خبره موږ ته په خپله پته ده چې زموږ دا اعمال او دا حالت دا د سزا لایق دي دا د سزا لایق دي دا موږ ته هم پته ده نو که رب العالمین چې ته موږ ټول راوالي او جهنم ته م ګذار کړي که نه دا به د الله عدل او انصاف وي دا به د الله ظلم نه وي او که موږ جنت ته بوځي نو دا به محض سوچه د الله کرم او رحم سوچه الا دا که اوس تاسو کې څوک داسې چې خپل عمل ورته ډېر اوچت ښکاري هغه خبره نشم کولی ها پیغمبر وایي چې زه به خپل عمل جنت ته نشم او موږ ته هم د خپلو اعمالو پته ده چې دا به څه زموږ به څه عمل به څه هغه ملایک چې هغه د کوم وخت نه پیدا شوي دي د الله په بندګۍ کې دي شهوت ته هغوی نشتي ګناه هغوی نه کوي نافرماني هغوی نه کوي دا ملائک به هم د قیامت په ورځ الله ته وایي چې ما عبدناک حق عبادتک ستا چې عبادت پکار وي الله موږ ونه کړو حالانکې د کومې ورځې نه چې پیدا دي هغوی د الله په بندګۍ کې دي او دوی مو یا الله موږ ستا عبادت ونه کړو دا بعض په دې عوامو کې به چې واوري د خپل عبادت صفت به کوي د نورو نه ښیو او موږ جدا کوو موږ دا ډېر یعنې نامناسب خبرې دي چې یو سړی د خپل ځان صفت کوي او ته به څه عمل به دې څه عبادت به دې څه که ځان خاوریم کې د الله دپاره او نه چا کړي یې داسې که ځان خاوریم کې یعنې د خپل وخت د خلکو خبره کوم که ځان خاوریم کې د الله دپاره بیا هم تا څه نه دي کړي پاتې را دا چې دغه معمولي غونته کې عمل د هغه هم پته نشته چې اخلاص پکې یا نه وي د پیغمبر په طریقه یې نه وي په زړه کې په هغه ټایم صحیح څه نه وي او هغې ته یو سړی دومره ډډه ولګوي چې یعنې موږ هم څوک یو د یېرې خبره ده